أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال آیت نمبر 33 د دې آیت مناسبت لمخکې سره بالکل واضحه ده. مخکې آیت داسې و وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مو ویلو دا خبره یا ابو جهل کړې وه یا نضر بن الحارث کړې وه. دوی چې کله د بدر غزا ته را روانېدل نو بیا د بیت الله په پردو ځان ځوړند کو، الله ته سوال وکړو که چېرته دا دین دا محمد دا قرآن حق وي نو بیا له مونږ طرف نه له اسمانه کاڼې را ووروه او یا په مونږ سخت عذاب را نازل که له آسمانه. اوس الله تعالی دوی ته وایي چې دا خو اوس نه کېږي تر څو چې تاسې کې پیغمبر وي او تر څو چې تاسې کې مؤمنان وي. په یو معاشره کې چې پیغمبر وي په هغې قوم په کافرانو هم الله عذاب نه را نازلوي. په یو معاشره کې چې عام مسلمانان یې او هغوی الله تعالی ته استغفار وایي له الله نه مغفرت غواړي، په معاشره کې چې کافران یې د دې مؤمنانو له طفیل نه په هغه کافرانو هم الله عذاب نه راولي. لکه تاسې ګورئ اوس موسی علیه السلام او بني اسرائیل دا د فرعون سره په مصر کې یو ځای اوسېدل، سره له دې فرعونیانو په دې ظلمونه هم کول، بچیان یې ورته مړه کول، جیلونو ته خطا کول، قسمه قسم عذابونه یې ورکول، له دوی چې خپل غلامان هم جوړ کړي ول خو الله عذاب نه ورکول ځکه بني اسرائیل له دوی سره یو ځای ول، موسی علیه السلام له دوی سره یو ځای و. کله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل ځینې هجرت وکړو لاړل شام ته، فرعون او د فرعون لښکرې هغه ټول غرق شول. الله اوس دلته همدا خبره کوي چې دې مشرکانو ته زه تر هغې عذاب نه ورکوم یا رسول الله تر څو ته په دې مکه کې یې او تر څو دا صحابه کرام دا دلته په مکه کې وي. چې کله دا صحابه کرام هجرت وکړي مدینې ته او ته هجرت وکړې مدینې ته بیا به دوی ته عذاب ورکېږي. اوس د تاسې له وجې دوی ته عذاب نه راځي. نو که دوی څومره سوالونه وکړي چې ولې عذاب نه راځي ولې عذاب نه راځي، اوس نه راځي. اوس خو پیغمبر ده په مکه کې، اوس خو صحابه کرام دي چې دا یو وارې له تاسې نه لاړ شي بیا به تاسې ته درک معلوم شي. او رښتیا هم همداسې شو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام او صحابه کرام هغوی ځینې هجرت وکړو بس د دوی بیاړه نوره غرقه شوله. په بدر کې 80 کسه بندیان سو، 80 کسه یې مړه شول. نور نظامی لوی تاوان ولیدل. په اقتصادي لحاظ باندې تجارت و بزنس ډېر وران خراب تراب سو. وما کان الله او نه د الله تعالی لیعذبهم چې عذاب ورکړي د کافرانو ته، دا واو حالیه ده په داسې حال کې وانت فیهم چې ته په دوی کې یې ای نبي علیه الصلاة وسلام، یعنی تا وجود په دوی کې دا مانع د عذاب ده، دوی ته عذاب نه ورکېږي اگر که دوی مستحق د عذاب دي خو د تا د وجود له وجې نه ورکېږي. دویم وما کان الله معذبهم، الله نه ده د دوی عذابونکی، الله نیست عذاب کننده ایشان در حال وهم یستغفرون، په داسې حال کې چې دوی له الله نه مغفرت غواړي، یعنی دوی کې هغه مؤمنان او مسلمانان هغه له الله نه مغفرت غواړي د هغوی له وجې نه دوی ته عذاب نه ورکېږي. نور دی مستحق دی عذاب دی، بالکل مستحق دی، خو د دغو دوه وجونه دا د اوس وایي
اوس الله د دې وجه وایي چې نور دی د عذاب مستحق بالکل دي، په استحقاق د عذاب د دې کې هیڅ شک نشته ده. ولې شک نشته؟ دا د راسه دې اعمال وګوره، دې اعمال داسې دي چې هغه خپله تقاضا د دې کوي چې الله باید په دې عذاب راولي، خو چې نه راولي هغه مانع دغه دوه خبرې ده. وما لهم او څه چل د دوی لره و چې شو د ایشان را الله يعذبهم چې الله دوی ته عذاب نه ورکوي. وما لهم الله يعذبهم الله او څه چل چې الله دوی ته عذاب نه ورکوي، څه چل چې الله دوی ته عذاب نه ورکوي. په دې کې خو هېڅ داسې شی نشته چې دوی بزرګان ښه خلک یې عذاب منع سي، د دې ټول افعال مستحق د عذاب دي. او حال وهم يصدون دی منع کوي، صد يصد صدا دا منع توایی، اسم فاعل صاد اسم مفعول مسدود بندول. او حال سدی بندول کوي دی منع کول کوي عن المسجد الحرام لمسجد الحرام نه. مسجد دا جماعت توایی، جای د عبادت اطاعت توایی. الحرام صاحب د عزت صاحب د حرمت، لدينا مراد بیت الله مسجد ده، دی بیت الله مسجد هغې ته مسجد الحرام وایي ځکه هغه د عزت والا ده، په هغې کې به ښکار نه کوي، په هغې کې به ونې بوټې دا نه پرې کوي، په هغې کې به د چا قتل و قتال دا به نه کوي. له دې وجې نه دې ته مسجد الحرام وایي، هغه مسجد چې هغه د حرمت او د عزت مستحق ده. او حال نو دوی څنګه مستحق د عذاب دي او څه وجه ده چې الله دوی نه عذابوي، سره له دې چې دوی دا کارونه کوي. او حال وهم يصدون دی منع کوي، دلته مفعول به محذوف ده. يصدون الناس دی خلق منی کوي، دی خلق منی کوي عن المسجد الحرام لمسجد الحرام نه. صحابه کرام یې د مسجد الحرام نه منی کړل، لمسجد الحرام نه وشړل. صحابه کرام ټول لاړ مدینې منورې ته، مسجد الحرام کې للمنځونو نه، لعمرو نه، لحجونو نه، له هر څه نه محروم سول. تقریبا 7 کاله پورې صحابه بیرته مسجد الحرام ته رانغلل، په 7 کال باندې بیا یو ځل عمرې ته راغلل. داسې صحابه کرام له مسجد نه منې کړي ول. او سره له دې چې مسجد د هېچا شخصي نه ده، دا داسې معنا لري لکه اوس په دې جومات کې ته یو چا ته په د ګیټ کې ودرېږې چې والکه دې جومات ته به نه راځې، والکه نو ولې به نه راځم، خو لمونځ کوم، الله ذکر کوم، عبادت کوم، اطاعت کوم. دا سړی به څونه موږ ته بد ښکاري چې دې ته وګورې پلانی حاجي صاحب جومات ته نه پرېږدي، دا څونه بدبخت انسان ده. کافرانو همدغسې چل کړی و، له مسجد الحرام یې خلک منې کول، والکه مسجد الحرام خو تا شخصي کور نه ده، خو د الله تعالی مسجد ده. د الله تعالی په مساجدو کې نږدې خلک او لرې خلک ټول برابر دي. سواء العاکف فیه والباد، برابر ده په دې مسجد الحرام کې العاکف څوک چې دلته اوسیږي، والباد او څوک چې له لرې وطن نه راغلی، بلکې په ټولو جماعتونو کې همداسې. اوس له لرې د اهل اسلام له سر نه یو الجزایر نه یو مسلمان راسي او دلته په صف کې ودرېږي، موږ داسې نه سو ورته ویلی والکه لږې خواته کښېنه، نه سو ورته ویلی. ولې خو د الله کور ده، د الله بنده ده، د الله لپاره عبادت کوي. ته وختي راسه په دې جته کښېنه. یو خوار غریب سړی راسي دلته په یو ځای باندې کښېني، صف ونیسي، ته نه سې ورته ویلی والکه پاڅېږې خواته کښېنه، یو صف شاته کښېنه، دا نه سې ویلی. دا که دې وویل دا ظلم ده، دا ناروا ده. بس ته وختي راسه، دا مخکې صف ته ونیسه. اوس دی وختي راغلی، که خوار ده، که غریب ده، که امیر ده، که وزیر ده، که فقیر ده، په جومات کې برابر ده. د الله په نزد باندې چا فرق نشته. او حال وهم يصدون دا یاول ظلم، دی منې کوي دا خلک عن المسجد الحرام له هغه مسجد نه چې هغه د عزت او د شرف څښتن ده. وما كانوا اولیاءه، دی به ویل دا مشرکانو وایي موږ د مسجد الحرام دوستان یو. اولیاء دا جمع دی ولی ده، ولی دا دوست ته وایي. وایي موږ د مسجد الحرام دوستان یو، موږ مسجد الحرام جوړوو، د دې ترمیم کوو، پالنه ساتنې کوو، رنګ روغن برابروو، حاجیان چې راسي هغو ته روټۍ ورکوو، دا کوو دا کوو دا کوو. داسې خبرې به یې ځان ته منسوبولې. الله وایي تاسې خاورې د مسجد الحرام دوستان یاست، د کافر د مسجد دوست نسی کېدی. وما کانو او نول دی اولیاءه دوستان د مسجد الحرام، ان اولیاءه دا ان نافیه ده، ما اولیاءه دوستان د مسجد الحرام ندی الا المتقون مگر پرهیزګاران. د مسجد الحرام دوستان هغه څوک دي
څوک چې پرهیزګار وي متقي وي په مسجد کې لمنځونه کوي هلته طوافونه کوي عمرې کوي د یو الله عبادت کوي لیکن اکثرهم زیاتر د دې مشرکانو لا یعلمون هغوی نه پوهیږي وما کان د مشرکانو چې به طواف کول د بیت الله شاوخوا نو دوی به په دې طواف کې اتڼونه اچول ګډاګانې به یې کولې او بل به لاسونه داسې پړقول چکې به یې وهلې او خولې ته به یې ګوتې اچولې وې شپېلاقې به یې وږلې دا د دې ذکر و دا د دې میله و دا د دې عبادت و الله تعالی وایي دوی وایي چې موږ د بیت الله دوستان یو تاسو خو د بیت الله شاوخوا اهانت کوئ سپکاوی کوئ لکه اوس په دې جومات کې یو څوک راولاړ سي اتڼ شروع کړي او شپېلقې شروع کړي او پورته پورته غورځي دوړې ګرد غبار سي نو دا خو د مسجد دوست نه ده کانه مسجد خو لپاره د تلاوت ده د جماعت ده د ذکر القرآن ده او د درس و تدریس د دې لپاره ده مسجد د دې لپاره نه ده چې په دې کې به اتڼونه کوې شپېلقې به وږې او لاسونه به کړسوې وما کان صلاتهم او نه ولو د دې لمونځ نبود نماز ایشان عند البیت په نزد بیت الله د دوی لمونځ په نزد بیت الله نه ولو الا مکاء مگر شپېلقونه وتصدیه او چکې وهل وما کان ونبود صلاتهم نماز ایشان عند البیت در حضور بیت الله در حضور بیت الله نماز ایشان نبود الا مکاء مگر شپېلق وتصدیه و چک زدن مکا دا مصدر ده ناقص واوی ده لکه دعا یدعو مکا یمکو مکون و مکاء فهو ماکن مکا یمکو ناقص واوی ده په آخر کې واو ده په لام کلمه کې واو ده دا سی خولې ته ګوتې واچوې او شپېلقې وږې شپېلې وږې یا بعضې خلک ګوتې م وانه چې همداسې دا زه به سره تاو راتاو کړي او بس شپېلقې وږي دا دې ته وایي وتصدیه دا هم مصدر ده لصدا یصدي تصدیه دا باب تفعیل ده ناقص یایی ده اصل کې صدا یصداولو صدا یصدي تصدیه فهو مسد والمفعول به مسدا دا چکی وگل لاسونه پړقول دې ته تصدیه وایي دا د دې لمونځو خانو دی وایي موږ د بیت الله دوستان دا د بیت الله څنګه دوست دی دا اوس د بیت الله دوستي ده لکه زه یو وضاحت درته وکړم اوس یو څوک وایي زه د خپل پلار خادم یم نو هغه به په صحیح معنا خادم به کوم یو وي چې د خپل بوډا پلار خدمت وکړي مهرباني و شفقت پې وکړي تر لاسې ونیسي جومات یې راولي بیرته له دې جنه کور ته بوځي نرم نرم خوراکونه پې وخوري په محبت باندې خبرې ورته وکړي او که دی پلار راونیسي یو وارې بېګا په کمره کې ښه اتڼ پې باندې واچوي په زور او یو وارې سبایي ښه اتڼ پې واچوي ورته وایي پلاره جکسس یو اتڼ واچو نو پلار مو وایي دا څه کم عقل بچی ده ما سپینې ګیرې ته ګوره ده ته ګوره په ما اتڼونه اچوي دا اوس له پلار سره څه اخلاص نه کوي پلار د دغو لپاره نه ده بوډا کمزوری پلار هغو ته د اطاعت د عبادت احسان نیکي غم وکړه تا اتڼونه پې کوې د الله تعالی مسجد کې څوک شپېلقې او چکې نه وهي دی وایي موږ د بیت الله دوستان یو وما کان صلاته او نولو لمونځ د دی عند البیت په نزد بیت الله الا مکاء مگر چکې وهل وتصدیه الا مکاء مگر شپېلقونه وهل وتصدیه او چکې وهل فذوقوا العذاب الله تعالی وایي وڅکئ دا عذاب بما په سبب د دې کنتم تکفرون چې تاسې وایي تاسې کفر کول الله تعالی ورته وایي وڅکئ عذاب په دې سبب چې تاسې وایي تاسې کفر کول څنګه کفر هم کول د الله تعالی له مسجد چې خلک مني کول د بیت الله شاوخوا چې کوم لمونځ و هغه هم نه کول له ځان هم طریقې جوړې کړې وې اتڼونه ول ګډاګانې وې شپېلقې وې لاسونه ټکول و نو دغه کفریات چې تاسې جوړ کړي ول د دې په سبب وڅکئ د الله تعالی عذاب همدې چې پورې بس د دې آیتونو حاصل دا سو چې په معاشره کې نیکان صالح خلک انبیا د انبیاو پیروان دا سبب دی منع د عذاب دی الله تعالی ګرځېږي نو سړی باید دې ته ونه ګوري چې دا سړی ډېر ضعیف ده کمزوری ده په دې به څه اثر مرتب وي په معاشره په کور کلي چې څومره ضعیف کس وي او دی د الله عبادت و بندګي کوي
هغو ته باید سړی د عزت په سترګه وګوري. کیدای سي الله ته امدا قریب وي، کیدای سي د ده له وجې نه الله تعالی له دې نورو نه عذاب منې کړی. لکه فرعون بني اسرائیلو ته عذاب ورکول، خدای غریب خبر نه و چې د ما عذاب د دې له وجې منې ده. که مې دا خلک ختم کړل زم ختم سوم. قریشو صحابه کرام نبی اسلام تکلیفول، خو قریش کمقلان خبر نه ول چې د موږ عذاب د دې له وجې منې ده. کم دا خلک له ځانه لرې کړل بیا موږ لاړو تباه سو برباد سولو. دا همیشه همداسې ده. په کور کې ګورئ، په محله کې د تاسې په کور کې یو عاجزه وراره زوی بل اودس لمونځ کوي، داسې مه وایه چې واله که ته څه حساب کوې، ته خو په هېڅ کې نه بس جومات ته ځې ورځې ورسه روپۍ وګټه ده. دا مه کوئ. ګورئ ته څه خبر یې. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی، و یا رسول الله دا د ما ورور د دلته تا سره ناست دی، سبق وایي او زه تجارت کسب و کار کوم. د هغه سړي مطلب دا و د صحابي چې ورور ته مې امر وکړه چې دام کسب و کار مزدوري وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل وایي لعلک به ترزقو، کیدای شي له دغو وجې نه الله تا ته روزي درکوي. که تا کاروبار روان وي هغه به د دغو ورور له وجې نه روان وي. دارنګه په کور کې یو مثال یو زنانه وي، یو بل کمزوری وي، معیوب وي، لیونی وي، خوارې مه بولي. ټول د الله تعالی بندگان دي، بس د الله په خاطر ورسره احسان کوي، د الله په خاطر ورسره نیکي کوي. او بل له دې نه معلوم سو چې دا چکې وګل، دا شپلاقې کول، دغه ګډاګانې مډاګانې کول دا د مسلمانانو طریقه او طرز نه ده، بلکې دا د مشرکانو طریقه ده. چې دوی به په دغه طریقې د بیت الله شاوخوا عبادت کول او الله تعالی دې ته کفر ویلی ده. الله تعالی فرمایي فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. نو له دې ګډاګانو مډاګانو له دې چکو مکو له دې نه باید سړی ځان لرې وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم ترجمه تفسیر په خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی را چې ته معافرت وکړې، په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړه. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړه. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړې، په مالونو په اولادونو په عمرونو کې خیر و برکت واچوي. یا الله په اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کړي. یا الله هر څوک چې اسلامي ملکونو ته اراده د شر و د فساد لري ته تباہ برباد نیست و نابود کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.